یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه وی من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق د لاسونه صفوي، خپې دې ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرګ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي، او کدی وویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې کدی وویلې چې زه نو داسې به شی لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه د نه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان عليك لعنتي الى يوم الدين، ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړي. دا انا ټکی دی ولې ووایي، دا زه دی ولې وایي، ته صحیح که سیم خو زه یم. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې، رونو زه به داسې، رونو زه به داسې. نو نتیجه به ګورئ، او داسې بدتره نتیجه به ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي، مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره ای، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټت یې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن و. زه به نه وې، که دې زه ووې نو ښه به نه. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک، او پاکستان تباہ او برباد شو د زه د لاس. نن وګوره ستا په ملک کې څه اسراف شروع دی. دا بینر وګوره، دا پوسټر وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل. دا ستا ملک دی، دا سب پلیت او بے غیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کنه، او د بدبخت بچو ټوله شپه دا د شاخه تاخه زامن راغونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو، جیتے گا پیار سے بولو، زما د مور میړه جیتے گا، ذرا شوق سے بولو، زما د مور پینځم میړه جیتے گا. دا د ګډي زامن چې دي په دې قهر ټوله شپه غوږونه یې راته وخوړل. یو لوی عذاب جوړ. اسراف څه ته وایي؟ او ظالم ملک او ظالم قومه، اسراف څه ته وایي؟
اسراف وای دیتا چې پیسې بے ځای خرج کړي. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی مونږ ته جمعات ته درای غوښتي وي دا جمعات کې درای نشته ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکم. دا هغه منبر نن 2.5 لک روپۍ خالی په پوسټر او بینر او لګولې 2.5 لک روپۍ او جمعات له 100 روپۍ چنده ورکول. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته مې اسراف بنه کوي. دا نن په جمعاتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لوی اسراف دی. زمونږ بیړه مړه مونږ هم چرته لا د سړی ځامن یو دا جمعاتونو کې دا بمبي نه دي. په یو او 10 د شلو او 10 نو بخرج کی په یو او 10 بمبرا پریدي کولاو او چې بیا لادا سه شیخ غوندې ورته ناشتي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوڑا کا خو خلاصې کا وکړه که استنجا تکینی لگیا وی تب وای چې چرته کنده کني که سبلا کوي نه دي خراب شي. نو په یو او 10 د شلو او 10 نو بتبا کی په یو لوټا استنجام کیږي او 10 یو لوټا دا بمبه دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولي جمعات دا ټوله بے ځای خرچ کړي. نو اسراف وای دی ته چې سړی مال بے ځای خرچ کړي. یو سړی تماوي چې اسراف دیته وای ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کمی پیسې چې نایله په ګیره کلولو ورکه دا اسراف دی. ځکه چې ګیره کلولو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله کو به نه. نو کمی پیسې چې په ګیره کلولو نایله ورکه دا اسراف دی. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک پوسټر چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو د غربت خاتمه به غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا اکارت کې ګرځي د 13 لک روپو په بنس کې ګرځي او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغسته دي چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بسوري. تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے کتاب دے ووٹ ورکه کنی سر خرخ پل بلا تورا در بس زارک شچی چاله ورکه وای ما سکار دے چزتا تمینت کو موزاره بیا د دې خزو خزی ګرځي لګیا دي لنډري داسې لپټیا چوری او پدې کوسو کې بلندرې بیګاره ته چاوي دلته خزر راوته الکان ورپسې شو ما الکان خو پرې د سپی ورپسې کړ خزي ګرځي لګي اسملک شو. قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعت ترانه شي
او چې مړ شي ویم چې خپو کې پړی واچوم هم داسې په ډیرانو غورځوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جماعت ته دراتلو قابل دی دا غرق او تباہ قوم دی په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بل صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې سره او ورته وي چې د دې ټونه شملې خوږي یو مولا دی دلته یو مولا دی په دې ملک کې بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کول راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپے باندې کور او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو باندې پردای مور ځامنې جهاد ته لېږل او په خپل 1 کروڑ 35 لک روپے باندې بنگلا جوړه کړ نو زما عزیزانو زمونږ د لاسا وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ د لاسا دین تا او اسلام تا اور لګې دل مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباہ ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت تسپک قتل سړی پټکی کافر شي مرزا بیدل یو شاعر چا اشعار واوریدنو خیال کړي چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره خخ شیرونه ویلي چراغه تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناشته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته ده هغه وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګیا چې ورغه داسې ورته وکړه نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل سماریش را میں تراشی ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را میں تراشم لیکن دل مخلوق را نه میں خراشم ګیره کلوم خود خلق وړ نه ازارو نو سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما بتراشن ریش دل محمد رسول الله را میں خراشی ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پرې و نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش چې پوش کې راغې نو سړی د مړای نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک اللہ کے چشمم با ساختی مرا با جان جان ہمرا ساختی و سڑیا خدای دی تعالی ډیر لوی جزا در کی خدای دی در سره ډیر نیکیو کی تا خو مال داسې نصیحت کو چې په دې عمل کوم د جناب محمد رسول الله سره دی ملاو کړم نو عزیزانو نن استعمل ټول اسراف ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف هیڅ پیسې د ملک او د قوم چې دا په خپل ځای کې نه لګي که حکومت ده سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه که د قوم سره پیسې او دولت دي بے ضایع به کروڑونه او لکونه روپۍ لګي دلته د یو سړی کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ په لګي کروڑ پیژنې کروڑ پیژنې 50 کروڑ روپے په یو کور لګي دي 50 کروڑ مونږ جماعت جوړولو ورته مې چې الکه دي کې څه چندا ورکه ماته وی مولا صاحب لوګي واله لوګي ویلو عالم ولتا خو به بیګار وټه خړلې زه بیگانه وګم 50 کروڑ روپے کور
دا ستا د ملک حال دی. اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څه لوبې کوي لګیا. نو بل ورځ مې یو جلسه کې وی مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ، ټول دا عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ته، ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه. وینام یو څه دا او عملم بل څه. وی واعظان چو جلوه به محراب و منبر میں کند، چون به خلوت میں روندا کار دیگر میں. نو اسراف دے توائی چې مال و دولت سړی بے ځای خرچ. نن ټول ملک اسراف کون کې، اوس د اسراف کون کی سزا بچي. کم سړی چې اسراف کوي د سزا بچي. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار، اسراف کون کی بپالان دے تاختہ جہنم کے پراتے. عزیزان لان دی تاختہ جہنم تا او یا کروڑ کالا بزل دے لان دی تاختہ او یا کروڑ کالا دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا، دا اغا یو لک دا دی دنیا سل لکا، دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا، دا اغا یو ورز دا دی دنیا سل لکا ورز. نو اویا کروڑ کالا لاند تاخچه دا جہنم تب مزل، او د یو جهنمی دا بدن به دومره غټ شي چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزل. دا به د اسراف کوونکو انجام. نو الله دې امان راکړي. عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی. دو هلاکت استا د ملک په سر ولاړ دي، دو هلاکت، یو مشرق او یو مغرب. پاک رب دے کرم او مہربانی ہوگی. مونږ به مشغول یو د الیکشن په مزو کې، او اسنه چې یو عظیم قهرم په سر مسلط شي، په ځان پویم نه یو د بل قهر لاندې چرته راشي. قوم ټول اودو په عذاب گرفتار دي. نو د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه بدر تکورونه خ جوړ کم، یا د جنېجو غندې بدر تیم چې سات مرله سکیم چې د چا کور نشته کور به کور د خپل کور عمران شو. سات مرله سکیم نو تعلیم بالغان اغا دانو، تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم، اے قوما اللہ یوم منی شرک مکوای زکه چې ان الشرک لظلم عظیم. د خدای سره شرک چې دی دا ډیر لوی ظلم. ځان ته زموای زکه زه د خدای خاصه ده، په قیامت کې به ټول ګناہوں معاف شي. که شرک دې کړی یو توبه او باسي وغیرہ وغیرہ. لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلی دا گناہ به ترغه نه معاف کیږي چې ترسو په سړی الله جهنم ته نه لګي. نو زه موایا هر وخت دا وایا چې انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو. خدای هیڅ نشتا، هیڅ نشتا، لا هیڅ نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله. بل تشتا هیڅ نشتا. د لا معنا ده هیڅ نشتا الا مگر ته. ځکه یو ورځ په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور سب ختم
वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, उस्ताद परवरदिगार ज़ात व बाकी नो द दे वजना अजीजानो कोशिश कवाए दे इसराफ न जान बच बेजाए पैसे म लगावाए जमुंग दवा सा खुदा का कीगी चिदा सब वावरे द और सो वेले शु वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह नो जमवाए हर वक्त दावाया छे अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, खुदा एच निश्ता एच निश्ता ला एच निश्ता मगर कदी नो चूक दी इल्लल्लाह बलतश्ता इस दला माना दा एच निश्ता इल्ला मगर तय कई औरज बदे कायनात कुदरत रावली ची कुल्लु मन अलैहा फान कम कौम दा अल्लाह न सरकश और बागिशी नु पागी बांधे आजाब राश दागा आजाब बिया मुख्तलिफ शिकलू नवी कल आजाब पे यौ रंग की पिराशी और कल आजाब पे बल रंग की पिराशी बिया चटोल कौम खुदा तराजीशी नु दा अल्लाह आदत दादे छे रागल आजाबम ते न वापस बोस बल द खुदा दा आदतम दे छे पैगंबरान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चिदी दादा अल्लाह मकबूल तरीन बंदगान पटोल कायनात के द पैगंबर न उचत मकाम द बलचा नहीं नु कला कला दासी चलम शवे यो मामूली गुंदे खबरा बांधे अल्लाह ताला पैगंबरान तम तंबीह करे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम चोडेर लोई जलीलुल कदर पैगंबर दाग कौम बांधी चिचवह के अल्लाह इरादा उकड़ा द अजाब रातलो नु यूनुस अलैहिस्सलाम तखुदा पाको वेले चित्त यौ तरफ तशा दे कौम द पारा मा फैसला द अजाब उकड़ा दुई बांधे अजाब राजी हो तत यौ तरफ तशा नु यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम चो आगतना गुरुनो तलाड़ो गुरुनो तलाड़ो न दे कौम सवख के आसार द आसमान उलिद नु पुई शु चे दादी यूनुस अलैहिस्सलाम खबर चवा दा खुरिश्तिया औ अल्लाह चे आजाब रा रवान दे नु टोल कौम रा टोल शो औ द कली न बार यौ डागे तवत और टोल खुदाए तसर बसजूद शु चिया अल्लाह मुंग अस्ताद पैगंबर नाफरमानी करे दा खुदाए माफी ग्वाड़ू मुंग माफ का आरागल अजाब ते न वापस लाड़ो अजाब ते वापस लाड़ो कौम को अल्लाह तरुजूशु बस सही खलक यूनुस अलैहिस्सलाम च वक्त के राग है आगा दा ख्याल करे च बस कौम द कौम बतबाशे हुई चावर तलारा की हुई चाग बांधे खो आजाब रागले हो खो आजाब ते वापस लाड़ो कौम तबानश यूनुस अलैहिस्सलाम दगा वक्त के दा ख्यालु च कजोज दे कौम तलार शम न जमा तकजीब बहु की दुई बदाओ वही चे ता मुंग ता दरोग वेलियू मुंग बांधे खो आजाब राना गए
دغه وخت کې یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لاړ شه او که داسې لاړ شه. نو دی روان شو مخ په دریاب باندې او خیال یې وکړ چې د دې دریاب نه هغه غاړه به لاړ شم او هلته به وخت تېروم. کشتۍ کې چې سور شو کشتۍ روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتۍ ونښته. چې ونښته اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي. مانګیان دي د کشتۍ چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کړو. आवाज وشو چې په دې کشتۍ کې د مالک نه څوک باغی را تښتېدلی دی. نو دا کشتۍ به تر هغې نه روانېږي چې تر څو پورې هغه باغي تاسو دې سیند ته نه یې غورځولی. کشتۍ والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتۍ کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان و شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان و شوکتی وي. پاغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زیما ما وغورځوي دې دریاب ته نو الا بدا کشتۍ روانیږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاسو شان او شوکت نه دا نه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د سب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. اغه نهنګ لوی مید دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې وروغورځولو هغه ونی وو خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نه کې ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده. دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال را سلویخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې
الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا نو الله ورتا وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات واړې نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر ته سبحانك پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله اندازه وکي د ځان سره چې یونس غوندي جلیل القدر پیغمبر خالد داسې تلونه داسې روان شو دا الله د اراده بغیر او سلويخت ورځ د مئی په خېټه کې قید شو نن ستا ټول ژوند د الله د اراده بغیر روان دی چې تب څومره موده په جهنم کې قید ټول زندگی د الله د اراده بغیر ده ټول نظام حیات ته چې د الله د ارادو بغیر ده چې تبسم رقه عزیزانو اره فیصله چې کوي د نفس په تقاضا کوي خېټه او نفس چې درته څووي یا د ملک ذاتیات چې درته څووي نو اره فیصله دا غي متعلق کې کیږي بدر سره څه په خدای مې دې قسمی چې داسې په وینو بجاړی په وینو چې عمر لبم جړا سو کرو کاول نشي په وینو بجاړی ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ډېر لوی بادشاہ د شپې په پالنګ کې پروت دی او پاس په کوټه یو سړی ګرځي لګیا دی ابراهیم ابن ادهم ورته وې سو کې وې صاحب ز او خانو والای ما اوخرانه ورک شوه بادشاہ ورته وی چې او بدبخته دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشی راتلی نو پاس په کوټه اوخ د کم ځای نه راغی او خانو والا ورته وی چې بادشاہ قبله عالم دلته پاس په کوټه اوخ نشی راتلی وینا دلته سړی نشی راتلی ویل نو کدل ته اوخ نشی راتلی او ناممکنه ده نو دام ناممکنه ده چې ته پروت په پالنګ کې او आवाज کې چې زه خدای لټوم په پالنګونو کې چاته خدای نه ملاوي د هارون ابراهیم ابن ادهم په دماغ کې انقلاب راوست چوفو دا خو رښتیا و ټول شپه وی خاطر کړه سحر چې دربار تراغه
ناسته وزیران مزیران ور سره ناستی. امه سړی چې د شپې د وخانو والا په شکل کې راغلی و، سحر هغه سړی بیا د غویانو والا په شکل کې راغی، زوړ غوندې پټکی والی دی او بلا یې تړلې ده او تر ګرځي. سپایانو ته تپوس وکړو چې څوک یې هلکه څه ګورې؟ ویل جي غوی رانه ورک دی، غوی لټوم. وی دا د بادشاہ دفتر دی، دربار دی، دا لیونی. ابراهیم ابن ادهم دننه واورېد، هغه وی علیا، دننه راولئ، دا څوک دی؟ سپایانو ونیو، دننه یې بوتلو چې څه لټې؟ وی جي غوی رانه ورک دی. نو ابراهیم ابن ادم ورته وی چې دا څه سری دی چې ته پکې غویان لټې؟ دا خو د بادشاہ دربار دی. نو سړی ورته وی چې د سره من غواړم څه خبره کولی شم؟ وی چې ووایه. وی دې دربار کې تا نه وړاندې څوک و؟ وی زما پلار و. وی هغه نه وړاندې څوک و؟ وی زما نیکه و. وی چې اوس څوک دی؟ ویل زه یم. وی تا نه پس به څوکي؟ پته نشته که زما زوی و نو شاید چې هغه به. وی تا څنګه ووی چې دا څه سری خو نه دی چې غویان پکې راځي؟ سری څه ته وایي؟ سری هم دې ته وایي چې زوړ مسافر ته لاړ شي او نوی وله راشي. نیکه دې لاړو، پلار دې راغی، پلار دې لاړو، ته رالې، ته به هم تې نن سبا کې لاړ شي، بل به وله راشي. بادشاہ ویو بیړی غرقش. دربار په ځای پرېښو، لاړو کور ته. کور کې څه ګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده، چې داسې کتلي دي چې د بادشاہ په پالنګ کې او د هغه خدمتګاره پرته ده. اوس د خان په کرسۍ غریب کې ناستېش، بیا در باندې انشاءالله د خانانو نوابانو راج را روان دی. څه فیصله چې وکړه په دې الیکشن کې، مزې به اوسه کوي، بیا به په وینو جاړئ، ټوپونه به وهئ، هله دا چلو شو، هل ټیپر ګران دي، هله غوښه ګرانه ده، هله الوګان ګران شو. زه به هم ډېر شکر دې قوم ته به چرې خدای ښه ورځ نه ښیي. د آسماني عذاب انتظار کوئ. څنګه فیصلې چې په ځمکې تکه د هغې مطابق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کیږي. څنګه فیصلې چې کې د هغې موافق فیصله به په اسمان کې ستا متعلق کیږي. تماشې به وکړئ د ځان چې ښځې به هم کم خوامنډې وهي، لونه به هم کم خوامنډې وهي، او زامن به هم کم خوامنډې وهي، او ته به کم خوامنډې وهي. د ځان تماشې به وکړئ. نو عزیزانو عرض داو چې ابراهیم ابن ادهم د بادشاہی نشه په دماغ کې وا، چې وینځه څنګه د بادشاہ په پالنګ کې سملاسته. نو لخت راواغست او یو څو لخت یې وواله چې ته زما نوکر یې او ته د بادشاہ په پالنګ کې کېناست او سملاسته ودی. اوینځه چې راپاسېده نو ډېرې وجړل، بیا یې ډېر وخندل. د لاس نه ونیوه چې دا وخو دې جړل ځکه چې ما ووهلې، نو دا ودې خندل ولې؟ بادشاہ پرېږده، بس تا خپل کار وکړو، ما خپل وکړو، څه تپوسونه کوې؟
ویلنا پریدم دینا او دی جړل ولی ویلو می جړل زکه چې تاو اهلما نو ما و جړل او ویل داود خندل ولی ویلی او می خندل زکه چې ما یو 10 منټه آرام شوقو په دې پالنګ کې امزه می واغستا رړه می خوشحال شو نو می خندل ویلوس د جړا را تسم حال وایا ویل د جړا سم حال داده چې خدایا ما یو 10 منټه په دې پالنګ کې خوب وکړو نو ما خودمره لخته وخوړی یا الله چې څوک شپه ورځ پکې پراتی چې هغه به څومره لخته خوري د پالنګونو او د کرسو مزه د دې د لختو انجام بم ګوري دوی به لختې څومره خوري او بیا نا اهل خلق بی دینا د دین نه باغیان خلق چې د چا په برکت کرسو ته رسیدلی دي د دغه خلقو انجام بم وګورئ چې د دوی انجام بچي نن قوم ته وګوره دای چاته نه دی کتلی چې دا سړی منځګزار دی دیندار دی نیک دی خسړی دی دې ته نه دی کتلی خو بس یو هن هن جوړ دی ناغه هن هن تماشه بتا سو کوي او زیاد هن هن چې د غریبانو جوړ کړو ان شاء الله نه بمرېړې پولیس پریدي نه بم چابړي پریدي نه بم دکانونه پریدي او نه بتنه خورس کولش تاسو به ځان تماشه دا غریبان چرته د سټای زوی دی دا غریب دی ټول کنجر توپ دی غریبانو جوړ کړ بیا برامنډي وਹੀ چاله ریړلا نه پولیسونه زبم ډیر شکر سمای نیولې کړ الارور می پولیس نیولې زبم ډیر الا خزه می پولیس بوتله زبم ډیر خکړی چې نکاح پیو تړي پولیس د قوم تماشه به ځانو کوي تاسو د چا شخصیت ته نه دی کتلی نیک او دیندار هم نه دی کتلی د دنیا بی دینو پسې منډې والی دي نو کما تکونون یؤمر علیکم چې څنګه یی داسې به در باندې امیران راځي داسې به در باندې حکومت راځي ستاسو څه خیال چې په پاکستان به ګینه اوس داسې حکومت راشي چې تاسو ټول به چرګان خوري ها ته پر خورو په پاکستان به داسې حکومت راشي تاسو ټول به د سرو زرو مولی شي تاسو مثال خو د خره دی د خره مثال هم دی خره ته چا ویل مبارک شزوی دی اوس الیکشن چا ګټلې مبارکای څوک کوي یو بل تغار دی مبارک شو خدای دې کور دا خپلار ځن طلاق قران کا کور دې وران شچ وران نشي او بس یو وخت تیر شو کړ مبارک شه دا څخه یاره په خدای قسم کوم دا مونږ کول در تړه غواړي ما په ایمان دړه داندرې مې بالکل سستی شوی دي چې دا قوم د دې قابل نه دی چې یو ټکم ورته سړیو د دې قابل خره ته چاویل مبارک شزوی دی وشو هغه ویل مبارک شزوی دی وشو ویل بلا تور اور پسې خو خپل پیټه بوړي او خپل بوړم کړ د خره زوی د خره بار وړي خو خرګې چې هغه خپل بار وړي او مور خپل بار وړي نو تاسو خو خري ووټم کده دین په نامه نه ور کړي
او په دې نیت هم نه ورکړي چې دا سړی به په اسمبلی کې چرته د اسلام نامه والی ستاسو عمر له بیړه تباه ده. هر یو د بی دینه اسباب چې په ملک کې جوړ شو ذمہوار تاسو یې. تاسو بیړی غر کړه. هر یو قوم ځان جوړي. کابلیانو ګورا د خپل وطن علی ګلی نستا وطن تراله یو موټی شو. ځان جوړ کو ځانم جوړ کو د روس غوندي عظیم طاقت وګوره رئیس سر کړي. د پښتون سونه قال وشو پښتون تر اوسه په دیم پوی نشو چې زه نری موقع خزه زما مشر څوک دی او زما کشر څوک. پښتون په دیم تر اوسه پوی نشو. تاسو پښتانه واوره ټول عمر بزئی او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوخي وینځي کنه وینځي. په پنجاب کې بداغي په کارخانو کې جارو وای. په کراچۍ کې به د سیټانو په بنگلو کې څوکیداری کوي. په کراچۍ کې به ټیکسی موټر او ټیکسی لارای چلاوي. تاسو به ټول عمر چواړیان یې لکه دلته چواړیان چې ټول عمر تاسو لارې او جارو وړای جارو کوي. تاسو بزئی او د دې ځنه به د پنجاب تالی سټای او د غی لارې او کوسه او غل متیازي مفاده. پښتون بچی د دې قابل نشي چې غزان په خپل او پیجنی او ځان په خپل جوړ. کابلم یو قوم دی وګوره ځان داسې جوړ کړي دی چې ترسو د مرزا حکومت نه ته خو بوزه کابل. نن ستاسو ضمیر نشته ستاسو دین نشته ستاسو ایمان نشته ستاسو غیرت نشته. زمونږ څه کار دی وروره. زه خو یو سړی ما نن یم سبا به مړ شم او نن قوم د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ. دا چا د پاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته مغاړې وتی لکه د مور وادم چې شوی. دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې. سودا ستاد سر شروع شوی ده. وبګورئ دلته چې دا ټیکې لګولې دي دا بس تاسو په دې سنبه زمانډم. اوس نستا په سر سوداګانې شروع. دیو جنا دین تم ندی کتلی او دین تم سپک کتلی نو خدای سپک او رک کړی. خدای خوار کړی او ذلیل او رسوای کړی چې دین ته سپک ګوري. او د پښتون ټکه نن تاسو په شرمونو ټول عمر پښتانه وګوره. ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوخي وینځي. په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخه ساتي او د اسونو خاصړې پاکي. په کراچۍ کې وګوره نن پښتون داشه وجه څه ده چې ځان نه دی پیژندلې خپل حیثیت نه دی پیژندلې خپل قومیت نه دی پیژندلې. پښتون یو موټه شوه نه دی په یو پلیټ فارم یو ځای شوه نه دی. نو نتیجه دا ده چې خدای تار په تار در په در او خاورې په سر کړی. نن تاسو هغه خلق لم وټونه ور کړی دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی. ور کړی دي کنه دی په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی. هغه خلق لم وټونه ور کړی. هغه خلق هم فعل کچې د چا تندي سوري شوی دي په سجدو لګولو باندې عام فعل. پنجاب وګوره یو عالم لوټ نه دی ور کړی. 50 لک پنجابیانو کورونه وران شو. راوی دریاب پر اوخته خدای تباہ او برباد کړ. نور تماشا به کې. سند وګوره ټول سندیان یو عالم لوټ نه دی ور کړی خدای ټول تباہ او برباد کړ. کای باندې د صوبه سرحد په خلقو کې بیا صوبه سرحد کې د کوارد غاخینه هغه غاړه دا د خواچه دا کوفه ده دا مونږ یو دا مړه مولیان بچا کې نو ته بچا کې کړي. ته صحیح خان سي او نواب سي
خان خو خر ته وي. دا بے ضمیر او بے غیرت قوم د خان د نامې نه د دې ډب بګنیږي. خان ولاړ خان نو مولا ته د سپک کتلی خدای سپک کړي، علماء تم سپک کتلی خدای سپک کړي. شوي کنه نور بس پکی سار راته چاویا لوګان مې اغستوي په 8 روپے کیلو دي، مال خدای دې په 40 روپے کیلو. سو 40 زدا غورځي په انتظار يم چې نه سبزی له نږدې کې دي شي او نه غوښه له نږدې کې دي شي او نه فروټو ته نږدې کې دي شي. هغه ورځ په انتظار يم ویل تبسکه مال زړون چرګ بخورم. رون چرګ سي مال او بو خټ کوا او ورته د وګي او د سور مرچکی او د مصالې بګارو کا او خټ کېدل او بو ته ورواچوا زیړه خوروا بشي روټای پکې ماته کوي. مې مونږ ټول مرلاند چرګان خورل نیو یو شي ته بنشي نږدې. دا څه خیال دی رونه زمداسي ارزانی راولم چې دا سبزی بستا کور ته داسې په خپل خپو در روان ستا ارزادي براوي. الله چې کوم کار نه کړي بنده به وکي او به کی. ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قران به مې ولاور داسې به ملاس نه ونیو کلمه به مې په تیرا کړ چې داسې به نه وای چې زبدا کار وکړم. کدی وویل چې زبدا کار وکم نو پټکی به کافر شي. ز شي سلوخ کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوتل تباہ او برباد کو ضیاء الحق خدای زرا زرا کړو په اسمان کې. زبدا کار وکم جبدا کار وکم ستاغه مور به وکي. خدای چې کوم کار نه کړي هغه به بندو او به د ټولو د خدای داوی کړي وي ملک ته تباہ او برباد شو، ملک ته غرق شو. دا موای چې زبدا کارو دا وای که د خدای توفیق او خدای وس را کو نو زبدي څخه خدمت وکړه. که د خدای وس نو ورو راځ نشي په اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو ان شاء الله زبې کو دا څه خبرې کوي د دینه سیوام کبل کړت کړو نو پرتګ د نو باسم په سره درته تړم دې ټولو تماري زبدا کارو تا تګورو کار کولو تګور بوټو نو ویلی چې زبروټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني وی او سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله څه خو بدر کی زئی خدام نورم خراب او تر زبدا کارو ارس چې کوي په دې زمکه خدای کوي. نو صفه سلیم چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه به در سره کیږي. سم چې کړی سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي دي نتیجه ته ګوري چې څه بکی. الحمدلله ز سپین باز نه منبره ته ولاړم نه منبر شه ما نه مې د خدای د دې قوم منبر کوي. خدای دې د دې قوم ما نه منبر کوي او نه دې د دې قوم خدای ما مشته توبه زما دا غفلار دا ومه پیړای اوس نه منبر نه تیم چرایشي او سکارونی شي او یا کارم درته ویلو نه شنو کسه د کوره دی روټای مال راځي خوار شي. دا قوم دې دا خلک خبره نه پوي. بیا تاسو کته لکه الیکشن چا غټلی دي دا ډزې مولي دا سال دی جوړ کړو دا جلوسونه دی ولې د الکان دار سبټیک ارس خو چې د یو جابر سړی په لاس کې حکومت راشي یو ته وګورم چې الک مانه جلوس راو باسي دا په لار باندې بوت بدني ولې یو روان به جلوس بږي سم په خدای دې چې زستا گیټای ماتې کوم عمر لدی کړم کم چې د کټرانه پانس ازادي د سیاست نه څه شی جوړ دی یو مخول دی
ازادي ده کسو غړیږي او کسو خزر او باسی او کسو لونا راو باسی او کسو پخپلا غړیږي او کسو سکی ملک دی وي جمهوری ملک دی وي دا جمهوریت تاسو کا پراو نو عزیزانو عرض میں داو چې کہ ابراہیم ابن ادهم غوند انسان د یو وینځ په وینا چې ما 10 منټه په دې کټ کې آرام کو ما دمر لخته او پړې ابراہیم ابن ادم چې تا په کې ټول عمر پروت چې تبت څومره لخته خو نو د دې آرام او راحت د لختو انجام بخپل وګورئ چې خپل سترګې پټي انجام زکه چې موږ دنیا کې دنیا لنی وپال د دنیا خدای ارادي دي په سواد کې یو سبله منبره ته ولاړو هاډه فیل شو منبري مرګ پات دلته ځوان الکو ملک جهانگیر صوبایي سبله ته ولاړو خلق تلی جلسه ولا کولا او جلسه له خبر ورغه چراشي دغه هاډ فیل شو اراده څه و ورپې خط شو یو خزي ته چاوي چې دا خدای ته څنګه پیژني هغه ول نور خدای راستی کا په پویګه مقمقله خزای ما او په دغه پیجنم چې د شپې می اراده یو څکړی او سار را پیخ بل ته اراده می یو څکړی او را پیخ بل نو په دغه پیجنم چې یو داسې طاقت په دې ځمکه او اسمان کې شتا چې زما اراده تیز نه